ټیک ټاک ملګرو څنګه یې؟ امید لرم تاسو ټول به ښه یې. ملګرو که تاسو هغه ویډیو کتلې کوم زما ویډیو چې و نو هغه او دا کوم خلک چې بیا خراب کمنټونه کوي لکه یو پکې ویل دي چې داسې د مور لاس دی او دا خراب دی نو مهرباني وکړئ چې دا غلط کمنټونه مه کوئ. او بل داسې خبره ده چې زما د ماما اوس د دوبۍ د بهر ملک ته راغلی دی او زما پلار چې کوم دی ما له موبایل یې اخیستی دي صحیح ده او ما له موټر سایکل اخیستی دی. نو تاسو پلیز دا غلط کمنټونه مه کوئ او چې چا هم کړي نو ډیلیټ یې کړئ. دا غلط خبرې مونږ له راځي خو مونږ نه کوو صحیح ده. په دې باندې سړی بد ښکاري. بل دا چې کوم انسان په خپله خراب وي نو بل ته هم خراب نظر کوي. ملګرو دا یو پیغام و کوم چې شیر کیږي وایي چې اعزاز دیروجي هغه یو پیغام راغلی دی او د خپلې ویډیو په هکله باندې وضاحت کړی دی چې آیا کومه ویډیو په سوشل میډیا چلیږي او هغه زما ده او که نه ده. نو زه خو به تاسو ټولو ته هم په فیسبوک په ګروپونو کې چې سره روان دي دې نه علاوه وټساپ باندې چې خلکو ته یو بل ته شیر کوي او که مونږ د فیسبوک په ریلز کې وګورو نو په هغې کې مکمل پته دا لګي او هغې کې دا ښکاري چې دا اعزاز دیروجی دی خو البته هغه د خپلې ویډیو چې کوم دی هغه تردید کوي او وایي چې دا ویډیو زما نه ده او دا چې کوم دی داسې پیک جوړه شوې ده. خو بله به زه تاسو سره شریک کړم دا کوم کلیپ چې و نو هغه هم چا زوړ کلیپ راغستی دی او په سوشل میډیا شیر کوي. که مونږ وګورو دا کلیپ مخکې دا داسې ولاړ و یو دوکان ته دا چې کوم دی موټر سایکل ولا چا اخیستی وي هغه سیټ کوي یا څه خراب ویسوي نو په دې کې پې پلار څوک راشي نو هغه چې کوم دی یو څو قار شي ورته او ډېر زیات غوسه شي ورته نو دا ورته وایي چې آیا ما داسې چل کړی دی نو بیا د هغې نه پس دا پیغام جاري کړي چې دا زما پلار نه و دا زما ماما و نو هغه ویډیو خلک رالي او هغه شیر کوي په دې کې څه هغه حقیقت نشته. نو کوم ویډیو چې د په سوشل میډیا نن سبا ګردش کوي که هغه مونږ وګورو نو ډېر یو د افسوس مقام دی چې زمونږ پښتانه ماشومان زلمي چې کوم دي هغه کم طرف ته روان دي او څه قسمه حالات او قیسې هغو شروع کړي دي نو سړی ډېر زیات خفه شي. نو کم معلومات چې راغلي او کومه ویډیو چې وه هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.